وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات پدی مبارکه سلسله و کڑی کی دا زمونږ د الله په توفیق سره یو سل څلور څلوېښتمه ناسته او نشست دی چې په دې کې د هغه پوښتنو او سوالونو جوابات کیږي چې کوم موږ ته د رونو او د خویندو د طرف نه را رسېدلي، او سوالونه زیات دي او کوشش زموږ دی چې د ډېرو سوالات و جوابات وشي، او بل دا چې د هر سوال او د پوښتنې جواب ښه واضحه وشي د قرآن او د حدیث په رڼا کې. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یو ورور دا تپوس کړی دی چې آیا یو کس له دا روا دي چې داسې ووایي چې زه په ځان باندې واده حراموم، یعنی په ما باندې واده کول دا حرام دی، یا د زنانو سره یا د زنانه په ما باندې حرام دی داسې ووایي، نو دا خبره به د جایز وي او آیا دا به دینداری شمارلی کیږي؟ الجواب وبالله التوفیق. اول دا قانون یاد کوي ګوره، او چې دا قانون دی یاد کو ډېرې مسلې به ته حل شي چې هیڅ چاله دا نه دی جایز چې هغه په ځان باندې حرام کي هغه څه چې الله حلال کړي، او نه دا چاله جایز دی چې حلال کي هغه څه چې الله حرام کړي دي. یو شی حلالول او یو شی حرامول دا اختیار صرف او صرف د رب العالمین سره دی. نو حلال رزق یا واده شو یا نور داسې شي نه شو چې هغه شریعت زموږ دپاره حلال کړي، رب العالمین حلال کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې حلت بیان کړی، هغه ما او تا په ځان باندې نشو حرامول. او ځکه الله سورة المائده کې دا خبره کړې ده، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لکم. ای ایمان والو هغه پاک څیزونه چې الله ستاسو دپاره حلال کړي دي هغه په ځان باندې مه حراموئ. الله وایي ورشه بسې نو نه دی جایز چې حلال منګه حرام کو. او ځکه دا یاده کوي د دې آیت په شان نزول کې یو دا خبره ذکر کېږي چې بعضو صحابه کرامو دا اراده کړې وه چې ځان د زنانو نه او د شهوت نه او د ودون نه دې نه ځان لرې کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو، الله دا آیت نازل کړو. او روایت کې داسې راځي، امام ابن جریر راوړی دی چې مجاهد رحمه الله وی بعض کسان په صحابه کرامو کې، یو په هغو کې عثمان بن مضعون رضی الله عنه، عبدالله بن عمر، دوی اراده کړې وه چې تبتل اختیار کړي. تبتل یعنې ګوټونو کې کېناسته چې بلکل سړی د ودونو نه او د زنانو نه او دې نه لري، تر دې چې دا اراده یې کړې و چې خپل شهوت ختم کړي. نو الله دا آیت نازل کړو. او امام بخاری امام مسلم هم داسې یو روایت راوړی دی چې په هغې کې عثمان بن مضعون رضی الله عنه باره کې دا راځي چې هغه دا اراده کړې وه چې دا خپل شهوت ختم کړي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې رد وکړو. او داسې عبادت یعنې دې ته دینداري هم نه ویلی کېږي، او دا د تصوف والو مذهب دی او د صوفیان چې کوم دي، وایي موږ چې صرف د جوماتونو په ګوټونو کې کینو او موږ ودونه نه کوو، موږ دا نه کوو دغه نه کوو، داسې دینداري هم نه ده. ګوره دینداري دا ده چې دا شهوت الله سبحانه وتعالی زموږ په دې بدن کې اچولی دی، نو دینداري دا ده چې ته دا شهوت د شریعت په حدودو کې دننه استعمال کړي، دا دینداري ده. او بله دا چې کومه مزه او خون اغسته الله تعالی جایز کړي دي د هغې نه ځان منع نه کړي، دا دینداري ده. او په دې کې روایت هغه مشهور روایت ته امام بخاری امام مسلم راوړی، انس بن مالک رضی الله عنه وایي
چې 3 کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کورونو ته راغلي وو. نو هغوی تپوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبادت په باره کې چې هغه څنګه عبادت کوي. نو هغو له خبر ورکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو روژه هم نیسي او بوزکۍ هم د شپې اوده کېږي هم تهجد هم کوي او د زنانو سره نکاح هم کوي. نو کأنهم تقالوها، یعنې د هغوی دا ذهن و چې دا پیغمبر دی که دی عبادت لږ هم وکړي څه خبره نه ده، که دی د شپې اوده کېږي څه خبره نه ده، که دی پکې یو ورځ بوزکۍ هم څه خبره نه ده، او پیغمبر دی. الله وله تېر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي او موږ خو عام خلک یو. نو هغه یې وویې چې زه به هره شپه مونځ کوم او ټوله شپه اوده کېږم به نه. بل ووي چې زه به روزانه روجې نیسم. نو بل ووي چې زه به د سره ودونه نه کوم، د زنانو سره به نه میلاوېږم. اوس دا که دې زموږ د جاهلانو ته نن سبا ووي نو ووایي دې کې څه دي؟ لکه کله چې موږ په یو بدعت باندې رد کوو چې دا کار ناروا دی مې کوو، نه نو اوس وایي دې کې څه دي؟ یو سړی لګیا د عبادت کې ته ورته مه کوه. اوس دې درېواړو دې خبرو ته وګوره، یو وایي زه به روزانه روژه نیسم، بل وایي زه به ټوله شپه تهجد کوم، درېیم وایي زه سره واده نه کوم. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیبیانو خبر ورکړو چې داسې کسان راغلي وو او دا خبرې وکړي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقریر وکړو او په هغې کې دا وایي چې ما ته داسې خبره رسېدلی د بعضو مبارک چې دا وایي، نو دا یاده کوي په الله مې دې قسمي چې په تاسو ټولو کې د الله نه زیات یېرېدونکی زه یم او په تاسو ټولو کې په ما کې چې تقوا ډېره ده او زه روژه هم نیسم، زه بوزه کوم هم، و اصلي و ارقد، زه د شپې تهجد هم کوم، زه اوده کېږم هم، و اتزوج النساء، او زه د زنانو سره ګوره ودونه هم کومه. فمن رغب عن سنتي فلیس مني، څوک چې زما د لارې نه واوړېدو دی زما په امت کې نه دی. او دې نه دا واضح شوه چې نه دي جایز د چا دپاره چې په ځان باندې زنانه حرامې کړي او یا واده. دویمه مسله هغه ده که چا دا کار وکړو، یعنې قسم یې وخوړو چې په ما باندې زنانه حرامې، نو دې به کوي څه؟ کول د دپاره دوه کاره دي. یو اول خو به دا کار کوي چې توبه به وباسي، ځکه چې دا حرام کار یې کړی دی، حلال حرامول، حرام حلالول دا ناروا کار دی. نو دویم کار به دی دا کوي چې کفاره د قسم به ورکوي، ځکه دا قسم به دی لازم ماتوي. په دې دلې ښکلی دلیل او مثال به هم درکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې هغه ګبین حرام کړی و که یا په ځان باندې ماریه حرامه کړې و کله چې د زنانو په منځ کې خبرې راغلي، نو الله ورته وویي لم تحرم ما احل الله لک، ولې حرامې په ځان باندې هغه څه چې الله ستا دپاره حلال کړي. بیا مخکې ورته الله وویي قد فرض الله لکم تحلة ایمانکم، الله په تاسو باندې بیا لازم کړي دي د دې قسمونو کولا وهل او حلالول. یعنې داسې قسمه قسم به سر ته نه رسې. ولې به سر ته نه رسې؟ ځکه چې دا کار ناروا دی، زیاتې دي کړی. یو سړی قسم وخوري چې دا حرام به په ما باندې حلال یا حلال به ما حرام، دا خو نشي کېدی. نو دی به لازم کفاره د قسم ورکوي. بیا خو واده کوي که نه کوي جدا مسله ده، خو دلته سوال دا دی چې دی وایي چې په ما باندې واده حرام دی، دا یو جدا مسله ده. یو سړی وایي زه واده نه کوم، هغه به چې ته بل ځای کې بیان کړو چې دا څنګه شریعت کې څنګه مسله ده، دا ښه خبره ده که نه ده. یو سړی وایي زه واده نه کوم، دینداري خو نه ده، خو واضح شوي دینداري نه ده. یو سړی هسې وایي زه واده نه کوم، جدا مسله ده. خو یو سړی دا وایي چې واده په ما حرام دی، موږ د هغه مسله بیان، حرام ورته نشي ویلی. باقي د واده حکم چې دی د نکاح، دا د انسان په طاقت پورې یعنی تعلق ساتي د هغې سره او څومره چې د ضرورت یې ورته. لکه کله نه کله واده واجبي، کله په تا باندې لازمي چې ته به نکاح کوې او واده کوې، چې کله د سړي طاقت یې بدني او مالی او د فتنې نه یریږي او د شهوت د غالبه کېدو نه، داسې ټیم کې په ده باندې نکاح واجب ده. او دغه شان عام اوقاتو کې نکاح مستحب ده، د پیغمبر طریقه ده چې سړي ته پکار چې واده وکړي. کله نکاح مکروه وي، یعنی نه کول یې غوره وي، لکه یو سړی بیمار یا طاقت نه لري، نو کله مکروه شي، هغه ځان له یوه مسله ده. والله اعلم.